ځلاند صاحب تاسو د قطر دوحې ته راغلي یاست او دلته مو د سیاسي دفتر د غړو سره نن لومړۍ ورځ لیدنه وکړله. که د خپل لومړۍ ورځې د ملاقاتونو په اړه باندې راته ووایاست او دا چې تاسو څوک راغلي یاست او هدف مو څه دی؟ ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ له کابل څخه 9 تنه چې ګڼې د پوهنتونو استادان، سیاسي فعالین، د سولې په برخه کې فعال ځوانان، هغوی دي په یو پلاوي کې د یو پلاوي په جوړښت کې له کابل څخه دوحې ته د نومبر په 9 نیټه باندې راغلو. تر 15مه پورې به په دوحه کې اوسي. نن مو لومړنۍ ورځ و د طالب لوري له رسمي پلاوي سره. د دې پلاوي مشري قدرمن شیخ صاحب دلاور کول او ګڼ نور مشران د طالب استازو په توګه باندې موږ سره په ډیرو مهمو مسایلو باندې خبرې لرلې. د کابل څخه راغلي پلاوي په برخه کې قدرمن استاد وحیدي صاحب، استاد یون صاحب، شفیع اعظم صاحب، شینواري صاحب ډیرې مهمې پوښتنې لرلې. په ځانګړي توګه د سولې د شونتیا په اړه باندې چې آیا هغه خبرې چې په ټپه درېدلې دي د امریکا سره د هغو د بیا پیلېدو لپاره کوم چانس شته، داسې فرصت شته چې دا خبرې به زر پیل شي. دویم که خبرې پیلېږي د بین الافغاني خبرو بڼه به څنګه وي. ځینې مهم موضوعات د مثال په ډول د حکومت بڼه، د بین الافغاني بحثونو اجنډا، ولې امریکا په وروستۍ نقطه کې د خبرو څخه په شا سوه. حال داسې ویل کېدل چې 99% د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې اړوند 9 پړاویز بحث تمام شوی. امریکایان د هوکړلیک څخه خوشحاله دي او دا هوکړلیک به ژر لاسلیک شي. څه وشول چې ټرمپ ټویټ وکړ او امریکا د سولې له خبرو څخه په شا سو. په دې برخه کې د طالب استازو 2-3 مهمې خبرې او مهم پیغامونه دا و. لومړی پخوا ویل کېدل چې طالبان یوازې یو جګړه ییز ځواک ده، دوی له جګړې نه پرته په بل څه باور نه لري. دوی وایي چې موږ د سولې د 9 پړاوونو په پای کې دا ثابته کړه چې موږ سولې ته ژمن یو. موږ د افغانستان ښېرازه، ثبات او سوکالۍ ته کار کوو او غواړو چې جګړه پای ته ورسیږي. مګر هم په دې برخه کې نړۍ او امریکا له موږ څخه په شا سوه. دویم د واک انحصار ده. په دې برخه کې ځانګړی پیغام درلوده چې نن موږ په باندې ډیر بحثونه وکړل چې طالبان په هیڅ صورت باندې د حذف او د انزوا سیاست نه کوي. دوی غواړي له ټولو افغانانو سره، له ټولو لوریو د افغانانو سره کینی، حتی د حکومت د غړو په ګډون باندې یو بین الافغاني بحث ته غاړه کېږدي چې په هغه کې به د افغانستان په سرنوشت باندې، په راتلونکي نظام باندې، د حکومت په بڼه باندې خبرې کوي. درېیمه ډیره مهمه خبره هغه ځوانانو ته درلودله، افغانانو ته درلودله، په دې معنا چې سوله ژر راتلونکې ده. افغانان باید په ګډه باندې د سولې شونتیا ته کار وکړي. طالبان په دې برخه کې غواړي له هر هغه افغان سره، له هر هغه افغان ډلې سره، له هر افغان لوري سره د سولې اړتیا ویني، د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي، له هغو سره په قطر کې وویني او یا هم په کوم بل هیواد او ځای کې چې مناسب وګڼلی کېږي. د لومړۍ ورځې بحث په همدې باندې راغونډ شو چې سبا به په همدې نقطو باندې، په همدې مسایلو باندې چې څنګه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې له سره پیلېدای شي، څنګه بین الافغاني بحث اجنډا جوړېدای شي، څنګه د تاوتریخوالي کچه باندې بحث کولی شو چې دا راټیټه شي. په دویمه ورځ کې به په دې باندې تفصیلي بحث کېږي او انشاءالله چې موږ به قدرمنو افغانانو ته، وطنوالو ته د سولې ډېر ښه زیری ولرو.